د مهم خبرونو سرټکی په زابل کې د 7 تنو د سر پرې کېدو په تړاو د حکومت غصه. جمهوریت ریاست امر کړی دی چې دغه پیښې عاملان ډېر ژر وپېژندل شي او مجازات شي. کشتن غیر نظامی ها در هیچ دین و هیچ آیین مشروعیت پیدا کرده نمیتونه و این خودش زبونی شدن دشمن مردم افغانستان نشان میده. چین او د سولې د خبرو کوربتوب. د چین ځانګړی استازی وایي دغه بهیر د امریکا او پاکستان مرستو ته جدي اړتیا لري. حال پاکستانی‌ها میخواهند توسط چین مسائل صلح را پیشکش بکنند. د افغانستان په ماموریت کې د ناټو د ځینو غړو ستړیا. آیا د افغانستان د پوځ لپاره د ناټو زیاتې مرستې قانع کوونکې اغېزمنتیا لرلې ده؟ هغه غږ چې له کلي اوچت شو او په پلازمینه کې شهرت ته ورسید. استاد بیلتون د 95 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. او د ایران له اټومي هوکړې وروسته د اوباما او نتانیاهو ترمنځ لومړۍ لیدنه. آیا دغه لیدنه به د امریکا او اسرائیلو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ حل کړي؟ بخیر راغلی. د نن شپې خبري 10 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. ویاند روح الله عشرت احمدزی. ارګ په زابل ولایت کې د 7 تنو سر پرې کول غندي او په یوې ځانګړې غونډه کې امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډېر ژر د دغه کار عاملین پیدا او مجازات کړي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست او ولسي جرګه هم د پیښې د عاملینو د مجازات کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا ډول عمل په هیڅ دین او قانون کې د توجیه وړ نه دی. داعش ډلې 2 شپې وړاندې و ملکي وګړي چې تښتولي وو سرونه یې ورڅخه وڅ کړي. هغه کار چې د زابل د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ شوی. په دغه 2 کسانو کې 3 میرمنې، 1 ماشوم او 3 نارینه شامل دي. بالکل موږ دا د اسلام له نگاه هم دا غیر اسلامي عمل وو او د بشر له نگاه هم دا غیر بشري عمل. بل جنایت نه یریدونکی جنایت ترسره کوي چې افغانان واقعا بیا بل خصوص زابلیان واقعا په دې پیښه باندې ډېر غمجن دي، ډېر خفه دي. ارګ دغه کار په سختو ټکو غندلی او په یوه فوقالعاده امنیتي غونډه کې د دغې پیښې د عاملینو پر مجازات ټینګار کړی. کشتن غیر نظامی ها در هیچ دین و هیچ آیین مشروعیت پیدا کرده نمیتونه و این خودش زبونی شدن دشمن مردم افغانستان نشان میده و ما این را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. رئیس جمهور افغانستان به خاطر پیگیری این قضیه و همچنان یافتن عاملین این رویداد بسیار زننده و وحشتناک جلسه ویژه را برگزار کرد تا در این قسمت حکومت افغانستان هر آنچه که در اختیار داره روی دست بگیره، کار کنه و عاملین زیر به پنجه قانون بسپاره. په همدې حال کې اجرایي ریاست وایي چې ترهګري هیڅ قوم نه پیژني او په زابل کې له 2 کسانو د سرونو پرې کول یو نه بخښونکی جنایت دی. آنچه تروریست ها در پیش هست دشمنی با انسانیت، دشمنی با مردم بی‌دفاع و بیگناه است. جنایتی که در زابل انجام شده از سوی تروریست ها یک جنایت بسیار تکان دهنده است و این تروریستان و این دشمنان انسانیت با جنایتی که در زابل انجام دادن یک بار دیگه ثابت کردند که اینا هیچ گونه باورمندی و احترام به انسانیت و به اسلامیت ندارند. له ملکي کسانو د سرونو غوڅول د ولسي جرګې غوسه هم راپارولې او خبرداری ورکوي که حکومت د دې پیښې په اړه ګام پورته نه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. هر څه کړنې د اسلام د اصولو خلاف دي، د افغانیت خلاف دي. دښمن د ټولو مشترکه دښمن ده. موږ ټول افغانان یو ورونه یو. په موږ کې دا فرق نشته ده که سني ده که شیعه ده. له سني سره جنگ شیعه سره جنگ ده او شیعه سره جنگ سني سره جنگ ده او دا په اکثریت ویلي دي او دا د دښمن یو نوی تکتیک ده چې دوی غواړي په افغانستان کې د 2 ورونو ترمنځ یو بې اتفاقي ایجاد کړي. بلخوا د زابل لارغنداب ولسوالۍ ولسوال وایي چې داعش له دغو کسانو سرونه پرې کړي. نوموړي زیاته کړې چې د داعش اړوند دغه کسان د اختر محمد منصور له ډلې سره تر یوځای کېدو وروسته د دغې ډلې له لوري اعدام شوي. د داعشانو د اکرم خان نامه یو کومندانت له سلو نفرو سره د اختر محمد منصور ډلې ته تسلیم شو. نو نن سهار بیا
دوی محکمه پر وکړه چې هغه نفر چا وزري دي هغه 9 نفر هزارګان چې په شهادت یې رسولي وو. نو سهار بیا هغه 8 نفر له هغې ډلې څخه چې فتوا یې ورکړې وله هغه 8 نفر 9 نفر هزارګان یې وزري وو. هغه نن سهار پر 8 بجې د اختر محمد منصور ډلې اعدام کړل پر سولان کلي کې. ویل کېږي چې د دغو کسانو جسدونه تر اوسه خپل اصلي ټاټوبي د غزني جاغوري ولسوالۍ ته نه دي رسېدلي. د دغو کسانو مړي پرون د قومي مشرانو په منځګړیتوب د زابل شاجوی ولسوالۍ یوه روغتون ته استول شوي وو. چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي. د افغانستان په چارو کې د چین ځانګړی استازی وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې لاسوهنه نه کوي، خو چمتو دی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي. بل پلو نوموړي ویلي دي چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په ګډون لویو لوبغاړو مرستې ته هم اړتیا لري. د افغانستان لپاره د چین استازی چې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره د خپل هیواد د چمتووالي خبره کړې. نوموړي ویلي چې هیواد یې پخوا هم د سولې د خبرو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. موږ له دې وړاندې د افغانستان حکومت د سولې خبرې اسانه کړې. موږ حاضر یو چې بیا هم دغه خبرې اسانه کړو او که چیرې دواړه خواوې حاضر وي موږ چمتو یو چې د خبرو د جوړولو د نوي ځای وړاندیز وکړو، خو موږ دغه بهیر کې منځګړیتوب نه کوو. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو د چین له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د سولې د خبرو په پیل کولو ټینګار کړی. د چین ځانګړي استازي ټینګار کړی چې د امریکا او پاکستان په ګډون لوی لوبغاړي هم د سولې په بهیر کې ملګري دي. موږ د امریکا په ګډون د لوی لوبغاړو مرستې ته هم اړتیا لرو، ځکه دغه هیواد د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه او دویم پړاو کې هم حاضر دی چې برخه واخلي. زموږ استازي دویم پړاو خبرو لپاره چې وروسته وځنډېدې حاضر شوي وو او دا ټول ښیي چې چین، امریکا او پاکستان د سولې د بهیر لپاره همکار دي. داسې باور شته چې له طالبانو سره د سولې په کار کې د چین ونډه کولی شي اغیزمنه وي، خو په دې برخه کې د پاکستان د رښتینولۍ په برخه کې بې باوري شته. اگر واقعا چین بخواهد که حمایت کنه افغانستان و دولت افغانستان برای که فشار بیاره و پاکستان که حمایتش از تروریست‌ها کم کنه، من فکر میکنم بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. با اشارات پاکستانی ها چین مداخله میکنه، چرا دولت افغانستان نظرات و یا پیشنهادات پاکستان در آوردن صلح رد کرد و قبول نکرد. حال پاکستانی ها میخواهند توسط چین مسائل صلح را پیشکش بکنن تا اینکه پاکستانی ها اهدافی که در میدان جنگ به دست ناوردن او را در میدان صلح به دست بیارن. تمه کېږي چې په ژمي کې په هیواد کې تاوتریخوالی کم شي او تر ډیره پاکستان او ځینې ګاونډي هیوادونه د سولې په خبرو تمرکز وکړي. د شنونکو په باور تر هغې چې پاکستان دغه بهیر کې په رښتینې توګه مرسته ونه کړي په هیواد کې به سوله اغیزمنه نه وي. باید بې پرې کس د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکل شي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا ټینګار کوي هغه کس چې د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي باید په کورنیو جګړو کې ونډه ونه لري. خو راپورونه وایي چې د ملي او ولي حکومت مشران به ډیر ژر محمد یونس قانوني د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکي. له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی یو ځل بیا ګرمیږي. د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو له طالبانو سره د سولې خبرې یو ځل بیا مطرح کړی. د افغانستان حکومت هم په پام کې لري څو محمد یونس قانوني د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکي. اوس د ملي او جهادي ګوندونو شورا ټینګار کوي چې باید د سولې د عالی شورا مشر داسې څوک وي چې بې پرې وي. شخصی باشه که در جنگ‌های داخلی طرف واقع نشده باشه، معتقد و باورمند به صلح باشد و در پهلوی زو صلاحیت دینی و سیاسی را داشته باشه من حیث یک شخص. خو له دې سره دغه شورا په هیواد کې د سولې په خبرو ټینګار کوي او دغه بهیر د روڼوالي غوښتنه کوي. به هیچ وجه راه حل نمیدانیم جنگ را و صلح را یک نیاز مبرم برای ملت مظلوم و بیچاره خود میشماریم. له دې وړاندې داسې راپورټونه خپاره شوي وو چې د سولې عالي شورا سلګونه میلیون ډالره لګولي، خو دغه شورا د سولې د خبرو په برخه کې هیڅ اغیزمنتیا نه لرله. پاکستان غواړي چې کابل او اسلام آباد باید په سوله او هوساینه کې د یو بل په خوا کې وي. په کابل کې د پاکستان سفیر د علامه اقبال لاهوري د یادغونډې په مراسمو کې ټینګار وکړ چې اسلام آباد غواړي دواړه هیوادونه تل د یو بل په خوا کې په سوله کې ژوند وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې
له هر څه وړاندې اړتیا ده څو تېري کوونکي لاسوهنو او جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت د علامه اقبال لاهوري یاد غونډه وکړه. د افغانستان یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو هم په دغو مراسمو کې برخه اخیستې وه. که په ښکاره دغه ځای کې د اقبال لاهوري شعرونه ویل کیږي خو سیاسي بڼه هم لري، لکه د نوموړي د دې شعر په څېر چې په کابل کې د پاکستان سفیر یې لولي. خوشا نصیب که خاک تو آرمید اینجا که این زمین ز طلسم فرنگ آزاد است. هزار مرتبه کابل نکوتر از دلی است که آن وجوز عروس هزار داماد است. له دې سره په کابل کې د پاکستان سفیر ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان باید په سوله کې د یو بل ترڅنګ ژوند وکړي. میخواهم که همیشه در کنار یکدیگر با صمیمیت و صلح و رفاه شانه به شانه با یکدیگر باشیم. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې له هر څه وړاندې باید په چارو کې له لاسوهنې او پردیو ته د وسیله کېدو څخه ډډه وشي. زه امیدواره یم هغه فتنې لکه چې اقبال اشاره ورته کوي من درون شیشه های عصر حاضر دیده‌ام همچنان زهری که از وی مارها در پیچ و تاب. زه امیدوارم چې دې نسایو ته موږ غوږ ونیسو او ځان له جګړې له جنګ له فساد له ظالمانه مداخلو له اجنبي لپاره د وسیله کېدو نه ځان خلاص کړو. که څه هم پاکستاني چارواکو څو ځلې په افغانستان کې پر سولې او آرامۍ ټینګار کړی، خو په افغانستان کې باورونه پر دې دي چې اسلام آباد تل د خپلو خبرو خلاف عمل کوي. د ناټو ځینې غړي په افغانستان کې د دغه تړون له ماموریت څخه ستړي شوي دي. د ناټو د لویدیځو هیوادونو یو شمېر ډیپلوماتان او پوځي جنرالان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو باندې د زیاتو لګښتونو سربیره حکومت تر اوسه په ډیرو برخو کې کمزوری عمل کوي. ناټو پوځیان ټینګار کوي که چیرې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړي دغه هیواد به له ډیرو ناامنیو سره مخ شي. دم ګړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نږدې 14,000 سرتیري په افغانستان کې شتون لري. ځینې اروپایي ډیپلوماتانو او چارواکو وروسته له هغې چې امریکا اعلان وکړ چې نږدې 15,500 سرتیري په افغانستان کې پرېږدي، په افغانستان کې له خپل ماموریت څخه ستړي شوي او د دغه ماموریت پر دوام شک لري. هیڅوک په افغانستان کې له ترلاسه شوي پرمختګ څخه خوښ نه دي. ائتلافي ځواکونه تر پایه له افغانستان سره مرسته نشي کولی. اوس هم له دوی سره له اندازې زیاته مرسته کوو. د ناټو ځینو نورو پوځي چارواکو سره له دې چې د افغانستان وضعیت جدي بولي ټینګار کوي چې په ډیرو برخو کې د حکومت کمزورې اداره، پراخ اداري فساد، د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړی. په افغانستان کې وضعیت ډیر جدي دی. دغه هیواد څرنګه چې موږ هیله لرله ثبات نه لري. د هیواد په ډیرو برخو کې د دولت کمزورې اداره او پراخ اداري فساد د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز تر ډیره له ننګونو سره مخ کړی. که چیرې موږ په دغه هیواد کې شتون ونه لرو دوی به ډوب شي او د دې لویه ویره شته چې ودې پاشل شي. د چارو ځینې شنونکي هم په همدې موضوع ټینګار کوي او د حکومت په بهرني سیاست کې د افغانستان حکومت د کمزوري دریځ له امله نیوکه کوي. سیاست داخلی و خارجی ما به شکل روزمره است یا روش‌های روزمرگی تبدیل شده. این مسئله هم ملت خسته میکنه و هم دنیا را خسته میکنه. دیگه ای که ما تعهدات بسیار کلانی را به دنیا دادیم که ما مبارزه با فساد میکنیم، پلیس استاندارد میسازیم، اردو استاندارد میسازیم و ادارات ما استاندارد میشه. بالاخره ما در این مدت نتونستیم گذار بکنیم از این روش‌های چپ پرزای زای پرزای به این شکل باقی ماندیم. طبعا دنیا خسته میشه. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ولسمشر غني ویلي و چې د ملي یووالي حکومت د ناامنۍ له لویې ازموینې بریالی راوتلی او ډیر ژر به وضعیت ښه شي. د غوراوي کمیټې غړي د دغه کمیټې د کار په پیل کې د ځنډ له امله د چارو اداره تورنوي چې ګواکې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو کې چې دنده یې ده پاتې راغلي دي. د غوراوي کمیټې غړي ټینګار کوي چې باید 2 اونۍ مخکې کار پیل کړی وی، خو د چارو د ادارې د ناغېړۍ له امله د کار پیلېدل ځنډني شوي دي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست هم د دغه کمیټې د کار د ځنډ په اړه اندېښنه څرګندوي او خبرداری ورکوي چې په دغه برخه کې هر ډول ځنډ به د ولسي جرګې ټاکنې له ستونزو سره مخ کړي. له تیرو 2 اونیو څخه د ډیرې مودې په تیریدو سره اوس هم د غوراوي کمیټې خپل کار نه دی پیل کړی. دغه کمیټه د ټاکنیز نظام د اصلاح د کمیسیون په وړاندیز رامنځته شوې چې 2 غړي لري. ټاکل شوی و چې د غوراوي کمیټې غړي په تیرو اونیو کې خپل کارونه پیل کړي،
خو د دغې کمیټې یو شمېر غړي په دې برخه کې د چارو اداره په بې پروایي تورنوي. متاسفانه در این وقتا جدیت وجود نداره از آدرس رهبرا، از آدرس ریاست جمهوریه و ریاست جمهوری متاسفانه نسبت به عملی ساختن اصلاحاتی که پذیرفته شده و در ضمن یک نوع سلانگاری یا میشه گفت مرزا قلمی در اداره امور وجود داره که تلاش نمیشه به این که کمیته هر چیز زودتر کارش آغاز شد. د غوراوي کمیټې اصلي دنده د نویو کسانو په اړه څېړنه او د کمیشنرانو په توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته د کسانو معرفي کول دي. په همدې حال کې اجرایي ریاست هم ټینګار کوي چې د چارو اداره باید د غوراوي کمیټې د غړو د کار په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي. اداره امور هر چه زودتر اولین جلسه کمیته گزینش را ترتیباتش فراهم بکنه تا کمیته گزینش اولین جلسه خود را برگزار بکنه، روی طرز العمل ها و کار عملی خود آغاز بکنه. اجرایی ریاست په دې باور ده چې د غوراوي کمیټې د کار ځنډ به د راتلونکي ولسي جرګې ټاکنې له ځنډ سره مخ کړي. هر گونه تعلل در مورد این مسئله روند برگزاری انتخابات را آسیب میزنه و احتمال به تعویق افتادن انتخابات را بیشتر میکنه و به هر میزانی که انتخابات افغانستان، انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی به تعویق بیفته به ضرر روند دموکراتیک و پروسه های دموکراتیک در افغانستان هست. و مو غوښتل چې د چارو د ادارې نظر هم واخلو، خو دغې ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د ملي یووالي حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په روانه اونۍ کې به د غوراوي کمیټه په خپل کار پیل وکړي، خو یا د کمیټې تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. د آسیا پراختیایي بانک د ازبکستان، افغانستان او ایران د اوسپنې پټلۍ تمویلوي. د دغه بانک چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ له بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا هیوادونه د اقتصادي او سوداګرۍ پلوه لا زیات سره ونښلول شي. بل پلو د ټولګټو وزارت په وینا د اوسپنې پټلۍ لومړنۍ څېړنې چې چین هم پکې شامل دی بشپړې شوې. د اوسپنې پټلۍ نوې او پخوانۍ لارې افغانستان له منځنۍ آسیا او ایران سره نښلوي. دا ځل یې نوی تګلوری د هیواد شمالي ولایتونه د منځنۍ آسیا هیوادونو او ایران سره نښلوي. د آسیا پراختیایي بانک په تاشکند کې د بهرنیو پانګوالو په غونډه کې له افغانستان، ازبکستان او ایران څخه غوښتي څو د اوسپنې پټلۍ پروژه بشپړه کړي. د آسیا پراختیایي بانک حاضر ده چې دغو هیوادونو سره د پروژې د بشپړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د ټولګټو وزارت هم وایي هغه لار چې افغانستان له چین، ازبکستان او ایران سره نښلوي 142 کیلومتره ده او د اوسپنې پټلۍ لومړنۍ چارې بشپړې شوي. در اینجا یک تفاهمنامه 5 جانبه هست که کرغزستان و افغانستان و ترکمنستان و تاجیکستان و چین در مجموع از طریق افغانستان با ایران باید وصل شود که در حقیقت خود ازبکستان هم در این موضوع دخیل است که فعلا افغانستان با ازبکستان وصل است. د هیواد د اوسپنې پټلۍ لومړنۍ لار حیرتان له مزار شریف او له ازبکستان سره نښلول شوی، خو دا چې دغه لار ایران او چین ته وغځېږي تر اوسه یې له څو لارو تخنیکي مطالعه دوام لري. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه مننه. سرداولیک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب.